د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ چارواکي دغه پروګرام د اسلامي فرهنګ د پراختیا او د دیني لارښوونو د ښه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام بولي او د دې سیالیو ترسره کول د اسلامي نظام د بنسټ د پیاوړتیا او د ګډونوالو په منځ کې د خلاقیت رامنځته کول ښایي. در امتحان سیرت نبی صلی الله علیه و سلم 500 نفر شرکت کرده بود که بسیار با شفاف و عادلانه اینجا برنامه روان بود و بالاخره که امروز تحایف از طرف مسئولین که براش داده میشد به 10 نفر جوایز تحفه براش داده شد. په ورته وخت کې د سیرت النبي سیالۍ یو شمېر ګډونوال د دې ولسوالۍ په کچه د شفافیت او عادلانه ازموینو ترسره کول مهم وګڼل او په راتلونکو کې د دغه پروګرام پر دوام ټینګار وکړ. الحمدلله بسیار خوبیش بود، سوالا هم بسیار مزین بودن، امتحان هم بیخی شفاف بود. همینجا سوالا را الحمدلله بیخی به طور آزادانه حل کردیم و جوابات را درست حل کردیم. همین رقم مستحق همین رقم جوایز شدیم. واقعا یک برنامه خیلی خوبی هست که ما میتوانیم استادای مکاتب میتوانند که از سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه شوند که هم زندگی دنیوی زیاد جور میشه و هم زندگی اخروی زیاد جور میشه. ما امیدوار هستیم که در آینده هم باید از این برنامه گرفته شود تا اینکه ما مستفید شویم. د یادونې ده چې دغه سیالۍ پروګرام په پای کې د دیني مدرسو او ښوونځیو 10 تنه ښوونکي د غوره څیرو په توګه وپېژندل شول او هغوی ته هم یو شمېر ډالۍ ورکړل شوې.